قدرمنو لیدونکو په سلامونو احتراماتو مو هرکلی کوم. یو ځل بیا زه اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې حاضر شوم. نن هم د کونړ ولایت فوټه پور ولسوالۍ د ډاګې کرمول کلي ته راغلی یم چې دلته اوس مهال د دغه موسم دی، د نیالګو موسم دی چې دلته دهقانان نیالګي پلوري او د مختلفو ولسوالو نه خلک راځي دلته بیا مختلف نیالګي اخلي او د ځان سره یې وړي تر څو هلته ترې استفاده وکړي او نالي کړي. نو موږ هم د کرمول ډاګې کرمول کلي ته راغلي یو. دغه کلي کې به د خلکو سره ګرځو. دلته قسم مختلف نیالګي کېږي لکه بادام، نارنج، مانټه او داسې نور ډېر. په همدغه مناسبت د دې سیمې د خلکو سره غږېږو، خبرې اترې ورسره کوو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. قدرمنو دوستانو، دلته یو مشر ولاړ دی، دغه مشر سره خبرې اترې کوو چې دی راته د دغه په برخه کې معلومات راکړي او څه راته وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورونه، ښې په خیر راغلې تاسو. ډېره زیاته مننه مشره. په نوم دې راته ووایي؟ قاري رحمت الله نوم مې دی. قاري صاحب محترم، ژوند څنګه تېرېږي؟ وضعیت څنګه دی؟ بس ښه دی الحمدلله، د الله ډېر شکر دی. بس ښه وخت تېرېږي، خوشحاله وي. ډېره ښه ده. څنګه دي دهقانیان مو څنګه روانې دي؟ ښې دي، بس ګزاره کېږي. دغه فصلونه م رسېدلي دي، تقریبا داسې ووایو چې ډېر بوټي رسېدلي دي او خرڅ ته پلورلو ته اماده شوي. ډېره ښه ده. څه کال دې په پټو کې کوم نیالګي ډېر کلي؟ سیتروس موږ ډېر کلي. سیتروس لږ نرخ هم ښه و تر اوسه پورې. او دغه لیمو ډېر دی، تقریبا د یو 3 قسمه را سره لیمو شته او دغه د مالټه هم را سره شته دی، نارنج هم را سره شته دی. نو ډېر قسمونه بوټي دي، خو دا هم لږ ډېر کلي دي ځکه دې نرخونه لږ ښه په دې خاطر باندې موږ په دې ته ترجیح لږ ډېره ورکوو. دا چې معلومیږي دا پټي ستاسې خپل دي؟ او دا پټي زموږ خپل دي. څه کال هم دا ټول تا خپله کلي کو نه نورو دهقانانو ته ورکوي؟ نه، نور هم کلي دي. نو زما خپل پټي خو ما خپله کلي دي، خو نور دهقانانو هر سړي خپل پټی کلی دی. بس د چا چې پټی دی هغه چا په اجارو هم نیولي دي، د چا چې خپل پټي دی هغوی هم کلي دي. ما خپل پټي خپله کلي. راځئ تاسې به موږ سره ملګري شئ، د پټو کې به همداسې وګرځو. ولې نه، بلکل بلکل. ګران دوستانو، همدې پټو کې ګرځو، تاسې د مختلفو نیالګو سره مخامخ کوو او داسې ښایسته ځایونه درته په دې سیمه کې ښیو. هیله ده تاسې راته تر پایه پاتې شئ. زه مشره په اجازه. مشره ګلدار راته ووایي چې دغه چې معلومیږي دا نارنج دی یا مانټه؟ دا نارنج دی. نارنج دی. د نارنج حاصلات څه کال څنګه دي؟ نارنج حاصلات خو ښه دي. د نارنج خو دلته ډېر کامیاب شوی دی. دلته کامیاب بوټي چې دی سیتروس هم ډېر کامیاب راغلی دی او نارنج هم ډېر ښه حاصلات ورکوي. تقریبا املوک هم دلته املوک او شفتالو په دغه باندې هم ډېر کامیاب شوي دي. دلته ډېر ښه حاصلات کوي. او د تېر کال په نسبت څه کال حاصلات یې ښه و که تېر کال ښه و؟ تېر کال خو د دې د پلورلو سیستم چې وي دا ښه برابر و که نه، په پلورل کېدل ډېر ښه پلورل کېدل. سږ کال چې دي به دا وضعیت داسې دغه تېر حکومت هم ړنګ شوی دی او سږ کال د موسسات هم لږ کمزوري دي. هغه نرخونه چې موږ مخکې په سیتروس بوټی په تقریبا په 180 افغانو پورې خرڅوو، اوس دغه چې دی د هغه خپل څومره مصارف چې راغلي هغه هم راله دې وجې نه که چې موسسات هغه دغه نشته، یعنې چلپي به راتله، نور موسسات به دلته راتله، نو خلکو به دا بوټي ډېر دغه اخیستل. اوس هغه موسسات نشته دی او خلکو اقتصاد هم فکر کوم کمزوری دی، نو بوټو وضعیت ډېر خراب دی. اوس تاسې چې بوټي کله ورسېږي او ټول راټول کوي، دا بیا ښار ته وړئ خپله یې خرڅوئ که نه دلته کوم څوک راځي او تاسې نه منډیانو ته وړي؟ دلته هم راځي، اکثره خلک دلته راځي. دا څه دغه مو خو زموږ دغه چې دی دا خو رسمي دی که نه، د دغه سره رسمي دی، ولسوالۍ سره انګو سره رسمي دی. نو دې پسې به مخکې موسسات راتلل، ټول به موږ نه موسسات وړل. اوس سیستم داسې کوو چې اوس خپل هم دلته چې څوک نه راځي، فکر کوم هغه موسسات هم کمزوري شوي دي، نو مجبوره یې چې موسسات وجه څه د موسسات ولې نه راځي؟ د حکومت تغییر سره دغه موسساتو چې هغه لږ دغه شوي دي. مخکې په دې ټایمه پورې تقریبا داسې ووایو چې 10-20 ځای خلک به راغلي وو، دلته یې پوښتنه کوله، موږ به پلورلې مو دې ټایمه پورې. اوسه پورې ما نه چا یو ځل پوښتنه کړې، یو ځل خلک راغلي وو، هغې رانه پوښتنه کړې، بیا څوک نه دي راغلي.
ډېره ښه ده. راځئ داسې به نور مخکې م لاړ شو. صحیح ده. صحیح شو. قدرمنو دوستانو دا تاسې ګورئ چې مشره دا د څه شي دي؟ دا چهارمغز دی. چهارمغز دی. چهارمغز څنګه دي دلته؟ ډېر ښه حاصلات ورکوي. دلته هغه بوټی مونږ کرو، دلته مونږ دا کتلي دي چې ښه حاصلات کوم بوټی ورکوي، د هماغې باندې بیا مونږ هغې ته ترجیح ورکوو چې هماغه بیا کرو چې ښه وځي او ښه وپلورل شي. دوستانو دلته یو مشر لګی دی په پټي کې کار کوي، د دې سره به هم خبرې وکړو. سلام علیکم مشره. علیکم سلام ورحمت الله. دې خوا به راوځي که نه زه درشم؟ نه درو به ډېره ښه ده. السلام علیکم. وعلیکم سلام ورحمت الله. نوم محترم دې راته وي؟ نوم مې برکت شاه دی. برکت شاه. برکت شاه دا راته ووایه چې کارونه دې څنګه روان دي؟ کارونه خو ډېر ښه روان دي، خو څه کال دا دي چې لکه بوټي ډېر تقریبا ولاړ دي او دغه پروګرام یې نه کېږي. لکه نور کله به دا بوټي 8 دې ساعت له به بوټي شروع. اوس دا بوټي دا 2 کلن نارنج ولاړ دی تروش را سره، تقریبا 40-50 زره نارنج دی. نور داسې ډېر بوټي مې کرل دي، خو لکه د وتو څه پروګرام یې نشته. نارنج اوس نه دی رسېدلی؟ نه نارنج رسېدلی دی. دا خو 2 کلن دی که نه. پروس کال کې 1 کلن و نه وت، څه کال 2 کلن دی، خو هم لا داسې څه تجار میجار نه دی راغلی. نه دی راغلی. او پروس کال خو خو نرخونه وتی و، دا تروش نارنج دا 80 پورې 90 پورې وتی و داسې وکې. ته اوس یوازې همدلته د نارنج بسته نیالګي هم خرڅوې که یوازې نارنج ته یې خرڅوې؟ نه بسته نیالګي خرڅوم. نیالګي خرڅوم. دا ټول نیالګي دي که نه. موږ نارنج ټول یو ځل نه خرڅوې که نه؟ نه دې کې غټ بوټي وځي کوم چې دغه د خرڅ وړ نه پاتې کېږي. داسې وایم اوس یو سړی راځي مطلب تا نه ټول پټی اخلي؟ ټول پټی اخلي. دغه شان خرڅو که نه. یو چاته نه ورکوې؟ نه یو خو نه کېږي. یو نه کېږي. یو خو بیا هغه دوی ځان له وړي او میلو کې او داسې تجاران او دوی خرڅوي. موږ خو غونډ شی خرڅو سټل 2000 3000 4000 دې دغه کې خرڅوي. دې کې خو ورته بیا کار هم اسان دی. نو کار اسان دی، خو لکه څوک شته نه چې لکه راشي. او څه کال دې حاصلات څومره کړي دي؟ یاره څه کال صرف مالټه وتې ده، 2009 مالټه وتې ده، تقریبا داسې 12-13 زره مالټه یو ځای او بل ځای کرلو هغه وتې ده. او دا نور شلتالو شو، املوک شو، الوچه شو، خوبانۍ شو، دا لا په ځای دغه شان ولاړ دي. ولاړ دي. دې ته به مو وخت راشي نو انشاءالله که الله رحم وکړو وخت راغی وبه شي څه به وشي د دې مزدورانو د دې. او که دغه شان پاتې شو چې بیا هېڅ نشته، بیا خو ولاړ دي. ځمکه ډېره لري که نه؟ ځمکه خو پوره لرو ځکه داسې دا شلتالان دي را سره داسې تقریبا 150 زره، املوک دی را سره 14-15 زره دانې داسې ځای په ځای مې کرل دی، او دا نارنجان دي، مالټې دي. بل څه کار روزګار کې کو نه یوازې همدا؟ نو بس د دې نه بل د دې سره بل کار روزګار نه کېږي. دا خو اول دا خلطې به ولګې، غټ مصروفیات دی. اول به دې له جارونه او بیا به دا خلطه ولګې، بیا په دې کې بزغلۍ نه حل کې، بیا په بزغلي کې سترګې لګې، دا زخې مخې دا شیزونه به لګې، ټول بس کال 12 میاشتې په دغه کې دغه سخته مزدوري ده. سخت هم ده، خو تر کوم ځایه چې ګورو په افغانستان کې دا دهقاني او موږ ته میراثي راپاتې ده که نه، نو ګټوره هم ده. ګټوره ده، دا خو ښه ده، خو چې بوټی وځي نو بیا خو ماشاءالله ډېره ښه ګټوره کوي. بل د دې ځای نو دا خاورې چې دي دا د دې زراعت لپاره ډېرې ښکلی زراعت ورکوي، لکه چې کار پکې وکړي نو ډېر ښکلی بوټی جوړوي، ډېر هر څه برابر جوړوي. ډېره مننه مشره ته. ډېره مننه. ګران دوستانو، تاسو د دغه مشر خبرې واورېدې. همداسې دغه مشر به راسه بېرته ملګری شي. همداسې به ښکته لاړ شو مشره که نه بلې خوا ته تاویږو؟ ښه، ته رانه مخکې شه، کوم څه چې تلې موږ به هم درپسې درځو. صحیح ده. قدرمنو دوستانو، تاسو شاوخوا ته دغه پټي ګورئ
چې مختلف دا موږ چې پکې روان یو دا چهارمغز دی، همدغه رنګه اخوا مالټه او نارنج او داسې سربېره بیا د دغې نه اخوا د بادامو بوټي هم شته. مختلف نیالګي دلته شتون لري چې هم یې د دې سیمې ښکلا یو په دوه کلي ده. دا نیالګي داسې یو څیز دی چې په کوم ځای کې یو څوک نال کړي او هغه وده وکړي د هغه ځای ښکلا یو په دوه کوي او د دغه ځای ښکلا نو بیا په دې نیالګو څخه ښکلی هم دی او دغه نیالګو لا پسې ډېر ښکلی کلی دی. نه املوک دغه مې سر ښودلې وه طریقه اوس داسې وخت کې راغلی چې اوس املوک هم نشي باندې خوړلی مې. قدرمنو دوستانو اوس هم دغه سیمې د بر سر پټي دي، دغه مخامخ چې ښکاري تاسې ته دغه غر دی، دغې نه خوا بیا نور کوم پټي نشته دی. مشره اوس مهال دلته چې کوم حاصلات شوي دي نومونه یې راته اخیستی شي؟ او دلته خو زما خپله تقریبا داسې ویوه چې دوه باغونه دي اوس بمبر والمغه به د باندې وینم. یو د شفتالو باغ دی، الګران د شفتالو یې بې کرلی تقریبا 140 بوټي، او یو د دغه باغ دی د املوک دی. نو دغه دواړه ما اوس کرلی دي، دغه کلي مې دي حاصلات یې ورکړي دي او تقریبا دا 3 کاله کېږي چې په حاصلاتو شوي که نه. نو ډېر ښه حاصلات ورکوي. هغې د املوک سره خو بیا موږ د سیستم کوو چې کله دغه ته ورسېږي خلکو خو زر شکایي که نه، بیا موږ د هغې نه دې ځای نه ښکاري به د روخ مال د چې ورالو خو هغې نه بیا موږ دا جال تاوو، دا بوټی ټول په جال کې بندو د دې مرغو د خاطره یا د ماشو د دې شیانو د خاطره هغه املوک روغ پاتې شي. نو دې جدي کې بیا موږ راوباسو دې ټایم کې. نو بیخي داسې شوي چې ډېر ښه برابره مې که چې د خرڅ نرخ اوس تقریبا د تېر وخت کې ما چې هغه سړی کې پوښتنه وکړه 500 روپۍ یو کیلو، نو ډېر های نرخ هم کوي. د هغې مخکې چې هغه ټایم کې دغه شي خراب هم شي او زر دغه هم شي د ګلۍ وایي بازار یې څنګه دی؟ ډېر ښه دی د هغه هم ښه بابا. او اوس مهال شوي دي که نه؟ اوس شوي دي او شوي دي اوس مهال خلاص شوي دي، پیلن دپاره نشته که او تقریبا یو 3 ورځې کېږي خلاص شوي زمونږ. داسې شفتالو هم دی، شفتالو خو نه ساتل کېږي ډېر وخت تر ډېره وخته پورې، خو تقریبا داسې دومره بار کوي چې ډېر زیات حاصلات ورکوي، ډېر زیات حاصلات. نو هغې له عمر شو تر باندې وبهګو. دلته ولې څه بوټي خدای خبر؟ دلته مالټې دا چې معلومیږي مشره دا نیالګي د دغه ځای نه وتي دي که نه؟ دلته څه شی و؟ دلته سیتروس مالټه وه، هغه تقریبا داسې وي چې یو 100 ورځې مخکې د دې ځای نه ووتله. دا 2009 مالټه ډېره ښه وتله که نه، د هغې د حاصلات لږ کامیاب شو، دلته ښې ورتله. نو هغه چې دلته چا سره مو هغه پاکه ووتله، ډېره کمه پاتې ده، نور خلاص شو هغه ووتله. خرڅلاو یې څه کال ښه و؟ د هغې خرڅلاو ښه دی، هغه وزې هغه نه پاتې کېږي. ډېره ښه ده، راځئ داسې به مخکې لاړ شو. او دا هم نارنج دی مشره؟ دا تروش نارنج دی. تروش نارنج دی. دا تروش نارنج دی، دا چې دا چهارمغز دی، دغه املوک دی، دغه چې دا املوک دی، اخو هغه او هغه املوک. دا تقریبا 1 کلن دی، دا 2 کلن. موږ چې 2 کاله ته بوټی ورسېږي نو بیا یې دغه کېږي که نه، 2 بوټی چې 2 کلن شي بیا خاص آماده کېږي. ډېره ښه ده. او تاسې هم یوازې هم دا دهقاني کوئ مشره که نه نور څه مصروفیات هم لرئ ورڅه؟ نه فقط همدې سره نور مصروفیت نه کېږي. دا چې دهقاني خو داسې شی دی چې بس په دې د شروع کړه بیا نور کارونه نه شي کولی. او دا لږ سخت دي، لږ دی. نو د ژوند چارې مو پرې څنګه روانې دي؟ ښه دی، بس ژوند دی خوشحاله یې پرې ښه تېرېږي. ډېره ښه. څومره وخت کېږي چې دهقاني کې؟
یار تقریبا داسې ووایو چې مخکې خو دا کار ما نه کوو دا یو 15 کاله کېږي چې په دې دغه بوټو کار باندې مې شروع کړی دا 15 کاله وشو ډېر قدرمنو لیدونکو دلته یو کاکا را روان دی دې سره به وغږېږو السلام علیکم کاکا جان ستړی مه شي صحت دې ښه دی خیر دی بخیر یې خیر راغلی جوړ یې خیر دی لارې ده صحت دې ښه دی نوم محترم دې راته ووایه احمد خان احمد خان ډېره ښه ده څنګه راوتې پټو ته په دلته د زراعت بوټي کلی دی او دې ته راوتم ډېر ښه یخني خو ښه ډېره ده که نه ښه پرې مانه ورو موسم ډېر باراني دی دا راته ووایئ چې سږ کال مو حاصلات د څه شي کلي بس نارنج هم کلی دی مالټه هم کلی دی املوک هم کلی دی لوکاټ دی دغه دی امرود دی غوز دی ډېر شیان دي کلي وي او او حاصلات یې څنګه او ګټه وټه یې راته درکلي څه کال اوسه پورې مې کوم بوټی نه دی خرڅ کړی وروره نوم دی نم دی ډکې هم نه دی خرڅ شوی ښه ډېره ښه ده او کارونه مو څنګه روان دي ژوند چارې به څنګه روان دي بس ښې روان دي خو چې بوټی ونه وځي مشکلات ترې نور هم جوړېږي ډېرېږي او ډېرېږي ځکه چې بوټی ونه وځي دغه پټۍ او هغه بوټي باندې بند شه او نو پخپله مشکل جوړېږي بلکل او دهقانان خو نسبتا عموما سخت دي که نه خو ستاسې خپله دې څنګه راضي یاستئ نو راځي خو په دې چې اله بوټی وځي او چې بوټی ونه وځي خو به پخپله مشکل دی که نه بیا دې نه راځي هو پخپله زه به راضي مهمه خبره یې ګټه ده هو کله هم دې په دهقانۍ کې داسې دروند تاوان کړی نه نه دی نه مې دی او امکان یې لري چې تاوان راشي لري چې به اوس لږ لا وچ حالات چې روان دي نو پخپله تاوان دی او دا اوس موجوده حالات پخپله تاوان دی ځکه چې بوټی ونه وځي د دویم کال دی او پاتې پخپله تاوان همدغه تاوان دی که بلکل ډېره مننه مشرتان الله دې خوشحاله قدرمن دوستان دغه کاکا جان خبرې تاسې واورېدې اوس بېرته هم ښکته ځو تاسو ته ما مخکې یادونه وکړه د املوک ښه د املوک دغه بشخانه ګورې دغه دې بوټ نه تاو کړي ده دا چال هم ته تاو کړی دی په دا ښکاري دغه سیستم سره مونږ د دغه نه د ګلۍ نه او د ماشو نه د دې شیانو نه دا دغه کېږي بچ کېږي نو بیا دې ټایم کې د ژمي کې بیا موږ راوباسو نو ډېر ښه ذایقه لري داسې ویو چې ډېر زموږ ملګري دي چې دې ټایم کې فقط دغه املوک پسې د کابل نه لږ لږ ځایونه راځي ټلیفون راته وکړي املوک دغه دې شته دی ټول د هغه ډېره ښه ذایقه لري مقصد موږ دا چانس مس کلی دی نو دا تاسو دا چانس د 4 ورځې کېږي چې خلاص شوي 15 او د شفتالانو دا زما د شفتالانو باغ دی که نه دا تقریبا داسې یو 4 جریبه 15 جریبه کې دی نو دې څنګه په تېر کال هم ډېر ښه حاصلات ورکړي ډېر حاصلات یې ورکړي نو اوس تقریبا داسې ویو بیا هم څه کاله کټۍ وکړه انشاءالله امید د خدای نه دی چې ښه حاصلات باغونه هم ورکوي بلکل او تا خپله مانټه هم کلي که نه او ما خپله ما ډېر بوټي کړي تقریبا لیمبوګان هم را سره یو د یوریکا هم را سره شته دی وزرالس هم را سره شته دی دغه چاینه لیمو هم را سره شته نارنجان هم ډېر کلي دي املوکان هم تقریبا داسې یو ډېر زیات دي را سره او دغه هم را سره شته لوکاټ هم شته بادام هم شته دی داسې یو ډېر قسمونه بوټي خوبانۍ هم را سره شته دی دغه افغانستان کې نسبتا د نورو ولایتونو په کونړ کې اوبه څه هم ډېره ده او د ډېرې سربېره بیا کم هم ده ستاسې د اوبو مشکل څنګه دی د اوبو نه الحمدلله زموږ پروګرام ډېر ښه برابر دا دی زموږ د سیند نه 2 ویلې لرو که نه یو خو دا مناګي برېښنا بند چې ورته وایي دغه نو د هغې ډېر سهولت دی دې خلکو ته یو زموږ خپله دلته بله واله هم ده د دواړه داسې نږدې نږدې تېرې شوي د هغې نه لاندې بله واله ده نو دغه به ګوري دا اوبه دي د هر کور کې روانېږي دغه د هر کور کې دا اوبه هم روانېږي دې منځ کې داسې پیپونه هم تللي زما کور لا داسې دغه غره سر نه د چینې اوبه هم راغلي دي نو د اوبو مشکل زموږ دلته الحمدلله بیخي نشته دی او برق مشکل هم دلته زموږ خپل برقونه هم شته دی شخصي مې جوړ کړي دي او دغه د مناګي برېښنا موږ هغه حال دا چې موږ د اغازیان راورسېد خیر نه رارسېدلی خو نورو وطنوالو ته رسېدلی موږ به خوشحاله او موږ له هغه برق نه یې راکړلی خو
امید دی چې تاسو هغه شخصي برق دلته چیرته جوړ کړی او څنګه مې جوړ کړی؟ دغه ځای کې مې جوړ کړی دغه مخامخ هغه کور به ته ښکاري دغه زما کور دی همدغه کور کې مې جوړ کړی دی. ښه کور کې دې جوړ او کړی؟ شخصي مالته کور کې مې جوړ کړی دی همدغلته واله راغلې د هغې نه دې استفاده کړې که نه؟ او همدغه ځای باندې غره په غاړه باندې واله تېره شوې دي هلته زما دا کور دی دغې کې اوچت ځای نه لاندې اوبه دغه کېږي دا بهیږي همهغې ته مې دغه ډینامو لګولې همالته بیا ترې دا ټول کله استفاده کوي دا ځای ته شخصي استفاده کوي؟ زما خو 2 برقونه دي یو نه ټول کله استفاده کوي یو زما شخصي دی. ښه ډېره ښه ده. اوس کومې خوا ته ځو؟ اوس ورځو دغسې باغ خو مولي د باغ ته ورنوځو وګورئ هغه ځای نه ګورئ خلک ته به انتظار ته به هم وګورو که نه باغ ته نه وځي باغ ته نه وځو داسې به خلکو خوا هم ورشو. هغه خلکو خوا نه به ورشو. صحیح. یخوا قدرمنو دوستانو دلته یو ورور د پټي کې ولاړ دی د هغې خوا ته ورځو هغې سره هم خبرې کوو. السلام علیکم. ستړی مه شې ورور صحت دې ښه دی په خیر یې؟ اجازه شته موږ ته؟ ولې نه. ډېره ښه ده. نوم دې راته ووایې؟ نوم مې عزیز الله دی. لږ داسې مخامخ شی دی کمرې طرف ته ورور. څنګه دي چارې دې څنګه روانې دي؟ بس ښې دي څه نه څه. څنګه داسې خفه خفه ولاړې؟ خفه دا یو چې دا بوټي مې کړي دي دا 2م کال روان دی چې بس بازار یې خراب دی او خوارېګانې مې پرې ډېرې کړي مصرفونه مې پرې کړي دي او په جریبونو ځمکه هم پرې شاړه کړې ده او سږکال یې وضعیت خراب دی بس پټو کې ولاړ دي ځکه خفه یو. ته سږکال حاصلات دې څه شي کړي؟ بس دا مالټه ده او دغه دي د نارنج دی لیمبو دی غوزان دي هر قسمه بوټی موږ لرو نرسري ده. ټول همدغسې خراب دي که نه؟ یوازې دا مالټه یې خرابه ده؟ دا مالټه مې لږه خرابه ده. نو بیا خو مه خواشینی کېږه چې نور خو به بشي که نه؟ نو ټول به خراب داسې ونیسو چې دا یو پټی خراب شو خو بس ټول سیستم خراب شو که نه؟ موږ خو غریب خلک یو. علت یې څه دی ولې خراب شي؟ علت یې دا دی چې دا وزي نه بازار یې خراب دی خرڅېږي نه وضعیت خراب شه. تېر کال یې ښه قیمت هم لره او ښې پیسې هم کړې وې ښه لاسته راوړنه یې کړې وه. موږ چې یو جریب ځای کړی او دوهم کړه همدلته پسې دا سیستم خراب شه بیخي بس بازار یې خراب شه دغې وجې نه خفه یو. نو تمه خو ورسره لرئ چې امید دې شته چې ښه به شي؟ انشاءالله که څوک غور وکړي وبه شي بازار به برابر شي. غوښتنه دې څه ده؟ غوښتنه همدغه غوښتنه ده چې بس کوم مسؤلین یې چارواکي دولتي باید دا خبرې سره شریکې شي چې دا خلکو خو غریب خلک مقصد دې ته پوره پاملرنه وکړي دې ته پاملرنه وشي چې بازار یې ښه شي. همدا زراعت دی چې دا مخکې لاړې خپله وطن هم جوړ دی خلکو دا تشویشونه هم ختمېږي. بلکل ډېره مننه وروره ته. قدرمنو دوستانو اوس بېرته هم دغه لور ته ورځو. قدرمنو دوستانو دلته یو څو مشران ولاړ دي د دې خوا ته ورځو دوی سره خبرې کوو چې دوی راته څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاکا جان ستړی مه شي؟ خیر اوسې صحت دې ښه دی؟ په خیر یې؟ نوم محترم دې راته وي؟ نوم دې راته وي؟ محمد رحمان. ډېره ښه ده. تاسې ستړي مه شئ مشره. سال دی خیرت دی قلاري ده صحت دې ښه دی؟ په خیر یې؟ ستاسې نوم راته ووایئ. زما نوم دلاور دی. دلاور. کاکا جان که دا راته ووایي چې سږکال دې حاصلات څه شی کړي که نه؟ نو حاصلات خو ما دا سور املوک کرلی دی نارنج دی او مانټه ده امرود دی الوکاډ دی نو چې بوټي خو ډېر دي ماشاءالله مختلف بوټي دي او ډېر مې کرلي دي. حاصلات دې څنګه دي سږکال؟ ګټه وټه لري یا نه؟ نو ګټه خو یې د ډېرو فصلونو نه دې ګټه ښه ده خو شرط په دې کې الله پاک مهربان شي او خیر شي
نو بیا د مثال د ډېرو پښتون نه دې ګټه ښه ده او حاصل زیات دی. اوس تا څه کال لاسته راوړنه ترې کړې که نه؟ نه څه کال یې نه دي خرڅ کړي، تر اوسه نه دي بازارونه نشته دی او د خرڅ شوي نه دي. نه رسېدلي نه دي که بازارونه یې نشته؟ نه بازار یې نشته دی، خو الله ته امید لرو چې خرڅ شي، خو لا خرڅ کړي نه دي. تېر کال څنګه و؟ تېر کال مې خرڅ کړي وو، ښه و، بازار یې ښه و. حاصلات دې څنګه و؟ نو حاصلات یې مثال د غنمو او جوارو د هر څه نه ښه دي. په دې سیمه کې بیا یوازې غنم او جوار او داسې نور څه نه کېږي، یوازې نیالګي دي که وګورو نارنج او خوبانۍ او مالټه او داسې شیان دي. نو لکه د دې حاصلات د نورو فصلونو پورې ښه دي، ګټه ډېر لري ځکه دا باغیت زیات دی او د جوارو او د غنمو حاصل کم وي. نو داسې چې خواري وکړي نو دا لکه پیدا او خیر پرې زیات دی. خواري د دې ډېره ده که د هغه؟ نه د دې خواري خو ډېره ده، خو دا ټول غریب خلک دی او د خپلو پټو کې لګوي، خپله خواري کوي، نو بیا یې حاصل هم ښه اخلي. ډېره ښه ده، ډېره مننه مشره ته، ډېره مننه مشره. قدرمنو دوستانو دغه مشر خبرې تاسې واورېدې. اوس هم بیرته داسې د دې سیمې لاندنۍ ساحې ته ښکته کېږو چې هلته د دهقانان ټول نیالګي یو ځای ته راټولوي او بیا هلته پیرودونکي راځي او په هغې وی پلوري. هغه ځای ته ښکته کېږو، د هغه ځای کې کوم خلک وو د هغوی سره هم خبرې اترې کوو او همدارنګه د هغه پلورونکو سره هم خبرې کوو. هیله ده تر پایه را سره پاتې شئ. قدرمنو دوستانو، لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه چې لاندنۍ سیمې ته ځو، تاسې پاس دغه سیمې ټولې ولیدلې. هغه سیمو نه دغه نیالګي ټول راوباسي، بیا یې دې ځای ته راوړي، د دې ټولې سیمې خلک یې همدې ځای ته راجمع کوي او بیا چې پسې هر څوک راځي همدلته یې پرې پلوري او خرڅلاو کار یې همدلته بشپړ کېږي. دغه وه د وټپور ولسوالۍ د کرمول ډاک کلی او د دغه سیمې د دهقانۍ د برخې معلومات چې موږ تاسو ته درکړله. دغه قاري صاحب را سره ډېره زیاته مرسته وکړه، ډېره همکاري را سره وکړه، په دې ټوله سیمه کې را سره وګرځېدو. قاري صاحب محترم، له تاسې یو جهان مننه چې موږ سره مو ځان ډېر په تکلیف کړو. نه هر وخت داسې تکلیف وي، په دې موږ خوشحالېږو. دا خو داسې دی چې ټولو خلکو ته دا پته ولګېږي چې زراعت کې دومره خیر دی او ښه کار دی او د وطن آبادي ده. په دې باندې زه خوشحاله شم، تاسو زموږ خواله راغلی، هر کله راشئ، د بیا راتلو په هیله. ډېره مننه. قدرمنو دوستانو، دغه مشر موږ سره ډېره زیاته همکاري وکړله. افغانستان د دهقانۍ د پلوه یا د زراعت د پلوه ډېر زیات مکمل دی، خو ولې نیمګړتیاوې هم ډېرې لري، مشکلات هم لري. موږ هدف دا و چې راشو دلته د دې خلکو سره وغږېږو، خبرې اترې وکړو، د هغوی سره د دهقانۍ په مشکلاتو وغږېږو. طبعا مشکلات هم ډېر درلوده، خو بیا هم خوشبختانه به وایم په دې زه خوشحاله شوم چې زموږ په افغانستان کې یو څوک دومره په روزګار دي، دومره څوک مصروفه دي چې ځان ته یو نفقه پیدا کولی شي. ګران دوستانو، دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسې درانه حضور ته مو وړاندې کړله. تر بیا چې زه اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تر هغې مو په پاک څښتن تعالی سپارم. خدای پامان.